السلام علیکم. څنګه له ملګرو خیر دی خبره ده. ملګري دا وخت دی د سهار 10 منټه کوم شپږ بجې دي او ما چې زه نن نوی ویلاګ د خپل ملګرو سره شیر کړم. زه یم عنایت الله او زما د یوټیوب چینل مستان خان ویلاګ دی. تاسو زما سره ټیم کتی شئ چې 10 منټه کوم شپږ بجې دي او موږ د دې نه خپل نننی واک چې دی هغه شروع کړو. کوم ملګري چې زموږ په چینل نه وي زموږ چینل نه چېرته سبسکرایب کړه هغه چینل سبسکرایب کړئ او زموږ سره اوسئ چاته ځای بلکل زه مکمل ریډي شوم ماشوز مې واغوستلی او اوس به ځو د کور نه روانېږم. دا نننی زموږ نوی ویلاګ کړو. زه به بلکل ریډي شوم او په خپل کوڅه کې چې ما روان یم ما ته کور نه ټیم ما تاسو ته چې سټینګ دی سهار ښکلی موسم دی په دې کې چې واک وکړي سهار دی دا خلک ټوله ورځ په دې ښایي. تاسو ته به د لارې مناظر هم وښایو او چې سهار کې څومره خلک واک له راوځي او څومره خلک یې تاسو ته هغه هم وښایو. ملګرو زه خو پور رالم ستاسو سره به منځ کې به نیلا نه شوم. ما چې زه لږه منډه ووم د هغې نه بعد به خپل پلان سره چې مخکې وړاندې ځو. زه راوتی یم څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې سهار دغه ټیم مو خلک هم ډېر زیات راوتلي وو سړي مو زنانه مو هغو لږ وختي راوتلي نو موږ هم بیا کوشش کوو انشاءالله چې وختي راوځو او تاسو ته به دا مناظر چې دي دا ښایو. امین والا دې ټیم باندې موږ راورسېدو زیمن پل ته. هغه یو ښه پوره په نیمه وو سیند هم ښه ډنډروي تاسو ته به ټیپونه تاسو ته وښایو او بیا به خپل ویلاګ په مخې ته بوځو بیا به ختموو ځکه چې ډېر اوږد هم دی. هر سهار ریفریشمنټ دی او زموږ فیصد دی مینو خو بلکې د ټولو مینهوالو په کیسه دي. سهار دی موږ بس فوج پل په پوره لارې وواله او نن موږ په دې سیټ باندې راځو سبا موږ په بل سیټ باندې. تاسو ته به موږ قسمه ویلاګونه چې دي هغه که هغه موږ چېرته چکر له ځو د هغې نه بعد زموږ څه دغې نو موږ به تاسو ته قسمه ویلاګ چې دی هغه به تاسو ته ښایو. تاسو به موږ ته په کمنټ خپل کمنټ چې دی هغه به خامخا لاندې کوئ چې موږ ته هم پته لګي چې خلک په دې کې انټرسټ دي که نه. ساعت اوس سیدی ته ورته چې د دې نه به ځواب شاید په دې کې به لومړنی ویلاګ دی نو کیدای شي په دې کې زما اواز خراب وي تاسو ته صحیح نه ده. بهرحال بیا به موږ کوشش کوو هینډ سپري به یا لګوو یا به ځان له مایک پوښتی بهرحال بیا به ځان له ګیمبل هم پیدا کړو چې څومره تاسو خوښوئ نو هغومره بیا موږ د هغې مطابق به بیا کار کوو که نه ده خیر انشاءالله ځکه چې د مینهوالو زموږ سره لاس وي نو هر څه چې دی هغه به وایي ناممکن کار چې دی به ممکن شي. څنګه چې ما تاسو ته وویل په پل باندې موږ راواوښتو پل به کراس کړو او اوس موږ واپسي وکړه کور طرف ته او اوس به بیا کور ته ځو او ستاسو نه به هلته چې دی اجازت اخلو او بیا به تاسو دا خبره چېرته ځئ مو زموږ د بل ویلاګ ویټ چې دی به خامخا یې کوئ او په کمنټ کې به موږ ته وایئ چې تاسو ته دا ویلاګ څنګه و او څنګه نه و د دې به بیا د هغې نه بعد چې دی نور ویلاګ چې دی به موږ جوړو. راغلو موږ په اخره کې خپل کور ته زموږ په کور کې هم واښه چې دی هغه ډېر زیات پټ شوي دي. دا و زموږ نننی چې کوم واک و د دې نه موږ د کور نه سټارټ واخیستو او موږ د دومره لار چې دی هغه ووهله تاسو ته مختلف مقامات چې دی هغه وکړو او نو اوس به موږ اجازت اخلو. بهرحال که په چا باندې زما خبره بده لګېدلې نو زه معذرت کوم. ما له اجازت راکړئ په لوی الله سپارم د خدای په امان د بل ویلاګه پورې.